په اسلام کې همجنسګري ګناه ده، اسلام ته بد وی. همچنان په اسلام کې مینه حرام ده. ورونو خویندو په اسلام کې مینه هیڅکله حرام نه ده. نر ښځې ښځې سره واده ولې حرام دی؟ دا باید تشریح کړم چې کافي خلک د کې شکمن دي چې موږ باید څه رقم ته جواب ورکو. حتی په امریکا او په اروپا کې که د په خلاف موږ خبرې وکړو نو موږ بندیان کیږو، وظیفې نه موږ شړل کیږو، چې په حیث مسلمان دته باید موږ څه رقم جواب ولرو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آخر زمان ته نږدې کیږي زما امت نه به خلک څلور شیان حرام دي، هغه به حلال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم تاسو ټول صحتمند یاستئ او انشاءالله بهترین رمضان لرئ. ورونو خویندو دا موږ نه هیرو چې دغه رمضان مبارک میاشت یو ډیر ښه چانس دی موږ ټولو ته چې الله ته نږدې شو او وکولی شو خپل بد اعمال پرېږدو، په خپل عباداتو کې زیاتوالی راولو، خپل رابطه قرآن د الله کلام سره ښه کړو، خپل فامیل سره، خپل خویندو ورونو سره خپل رابطې موږ ښه کړو، او همچنان د مظلومو د فقراو غور وکړو چې کله موږ دا ټول کارونه وکړو بدل کې موږ ته الله خپل رضایت وبخي، او چې کله د هغه رضایت موږ لاس سره وړو انشاءالله کامیابي دنیا او د آخرت ده. یو حدیث غواړم تاسو سره شریک کړم ورونو خویندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوزخ د اور نه ځان وساتئ که یو خرما باندې هم وي. دویم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې تاسو یو څوک چې روژه نیولې ده او تاسو هغه ته روژه ماتې برابروئ دومره اجر اخلئ لکه څنګه چې کس چې روژه نیولې ده بدون د هغه د اجر کموالي نه. یعنې کوم کس چې روژه نیولې ده هغه تاسو روژه ماتې برابروئ، روژو ته انشاءالله افطاریو ته برابروئ، تاسو به دومره اجر اخلئ لکه څنګه چې کس په خپله روژه نیولې ده او د هغه اجر نه به هیڅ هم نه کمیږي. نو دا حدیث د خورګانو ته هم ډیر تسلیت ورکوي چې دوی ډیر زیات تکلیف او زحمت په اشپزخانو کې وباسي او خپل فامیل ته ډوډۍ پخوي. دا مه هیروئ چې ستاسو تکلیف همچنان د اسلامي شریعت کې یو ډیر ښه کار دی او تاسو دنه اجر لاسته راوړئ ورونو خویندو. نو انشاءالله امید لرم چې بیا هم تاسو خلکو ته چې چا سره مشکلات لرل مغفرت ته وکوئ او تاسو سره چا مشکلات درلودل هغوی تاسو هم بخښنه وغواړئ. د نه مخکې چې زه خپل موضوع ته لاړ شم غواړم دا تشریح کړم چې موږ ته څه پوښتنې راغلي په خوله رسنیو کې. هغه پوښتنې دا دي چې تا ډېر زیات خلاف د ډیموکراسي او لیبرالزم ولې، لیکن تا دا هیر کړل چې ډیموکراسي او لیبرالزم یا مثلا عمومي سیکولرزم د مینې او محبت بحث کوي. په اسلام کې همجنسګري ګناه ده، اسلام ته بد وی. همچنان په اسلام کې مینه حرام ده. ورونو خویندو په اسلام کې مینه هیڅکله حرام نه ده. تاسو کولی شئ هر یو کس سره مینه وکوئ په خپل ځای باندې. تاسو کولی شئ خپل مور سره مینه وکوئ، خپل خور سره وکوئ، حتی خپل ښځې سره وکوئ. لیکن دا کوم مینه نن چې په بازار کې خرڅیږي د ګرلفرنډ بوایفرنډ په نوم باندې بدون د شک دا په اسلام کې حرام ده. که تاسو چا سره حتی یو جنۍ سره مینه هم کوئ دا مینه او احساسات په خپله حرکات یا چا سره چې په زړه کې ساتئ دا په خپله حرام نه ده. چې تاسو په هغه احساساتو باندې چې کوم مینه په خپله یو احساسات دي او څنګه چې قهر یو احساسات دي چې د باندې تاسو عمل وکوئ او غیر شرعي ډول باندې هغه به اسلام کې حرام کیږي. زه غواړم دغه باندې لږ خبرې وکړم او بیا غواړم په دې خبرې وکړم چې په اسلام کې ولې د دوو کسانو ودونه چې د دواړه جنس نه دي مثلا نر ښځې ښځې سره واده ولې حرام دی. دا باید تشریح کړم چې کافي خلک د کې شکمن دي چې موږ باید څه رقم ته جواب ورکو. حتی په امریکا او په اروپا کې که د په خلاف موږ خبرې وکړو نو موږ بندیان کیږو، وظیفې نه موږ شړل کیږو، چې په حیث مسلمان دته باید موږ څه رقم جواب ولرو او کوم پوزیشن باید زموږ وي او قرآن د بره کې څه شی وایي او ساینس څه شی وایي. آیا ساینس دا تاییدوي چې همجنسګري یا مثلا ښځه ته نر ته چې کوم احساسات لري یا کوم خواهشات دي دا واقعا جنیټیک ده او که دا جنیټیک نه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آخر زمان ته نږدې کیږي زما امت نه به خلک څلور شیان حرام دي هغه به حلال کی. زه ولې دا حدیث تاسو سره شریک کوم؟ هغه دې دپاره چې دا ډېر ښه موقع ده چې دغه څلور شیان که چې د موږ ځان ته حلال کړي وي دا ځان ته بیرته حرام وګڼو او دې ځینې ځان دې اعمال نه ځان بچ کړو. اول څه شی دی؟ څوک چې شراب څکي شراب به ځان ته اول زنا ده وبخئ چې داسې خلک به زما په امت کې وي چې زنا ته به حرام ده لیکن دا به حلال ګڼي. نن سبا خلک خپل ګرلفرنډ سره یا سره څوک دوستدختر وي یا څوک ورته ملګري وي په رمضان کې خبرې کوي، بیرون سره ځي، حتی ورسره زنا کوي. په دې
وینا باندې چې دا خو زما ګرلفرینډ ده. ما یو وخت کې پوهنتون کې کار کولو او زه په خپل دفتر کې ناست یم، په کاري دفتر کې چې ما ته یو شاګرد راغی او هغه راته وویلې چې ما اورېدلی دي چې په رمضان کې تاسو نشئ کولی خپل خو سره نږدې شئ یا خپل کوروالی وکوئ. نو ما دا خو ماښام نه بعد یې کولی شئ. نو هغه راته ویل نه، ما اورېدلي چې خپل ګرلفرینډ سره نشئ کولی. سبحان الله. نو ما ورته ویل دا کله اجازت وه؟ دومره غلط فهمي خلک لري د دې شیانو باره کې. دویم شراب دی. دغه څلور شیانو کې دویم شراب دی چې حرام دی خو خلکو حلال کړي په ځان ته. ځان ته خلک اجتماعي ډرینکر وایي، هسې خوند نه یې زه څکمه، یا مثلا فیصدي ورته کمی، دې کې الکول کم دی، مشکل نه دی. شراب په اسلام کې حرام دی، نو ځان ته یې مه حلال کوئ. دریم سلک دی. سلک یو قسم ټوټه ده چې نرانو ته حرام ده. نن سبا اکثر ځوانان سلک اغوندي او هیڅ مشکل سره نه لري، دا خو سټایل دی، ماډرن سټایل دی، نوی سټایل دی، هیڅ مشکل نشته دی. دا هم په اسلام کې حرام دی، نر دپاره ښځې دپاره نه. څلورم میوزیک دی. متاسفانه چې د دې روژې نه ستا مطلب څه دی؟ تا چې خپل خوله بنده کړې ده، نه خپل غوږونه دې روژه کړي دي، نه دې خپل سترګې روژه کړي دي، میوزیک اورې، ټوله ورځ فلم ګورې، د دې نه معنا څه ده؟ میوزیک په اسلام کې حرام دی. که چېرته تاسو غوښتل زه به دا د تشریح سره ډول سره جواب ورکړم چې ولې په اسلام کې میوزیک حرام دی او کوم ډول میوزیک په اسلام کې حرام دی. دا نن زموږ په جامعه کې چې کوم میوزیکونه دا ټول 100% حرام دي. میوزیک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام دی، ځان ته به خلک حلال کړي. متاسفانه نن یو موټر نه تېرېږي چې په هغه کې میوزیک نه وي، نن یو حمام نشته چې په هغه کې میوزیک چلان نه وي، نن یو شریخ پزي نشته په هغه کې میوزیک چلان نه وي، یو هوټل نه به تېر نشي هغه کې میوزیک چلان نه وي. ځکه موږ ځان ته حلال کړی دی. دا هم ذریعه د مارکیټینګ ګڼلی دی، د بازاریابي ذریعه هم ګڼلی ده چې څنګه کولی خلک ځان ته راجذب کړو. د دې رمضان مبارکه میاشت کې اقلا د دې شیانو احترام وکوئ او ځان ته یې لرې وساتئ. انشاءالله که تا وکولی شې دنه ځان لرې وساتې، ته کولی شې تر قیامته پورې هم دنه ځان لرې وساتې. ځکه بیهیورل سایکالوجي وایي، روانشناسي د انسان حرکت روانشناسي وایي که ته یو عمل نه 10 الا 10 ورځې ځان لرې ساتلی شي او ځان ته محفوظ کولی شي، نه شي کولی او وی نه کې، نو دا تر اخر عمر پورې هم کولی شي. نور سایکالوجستان په دې نظر دي که ته یو عمل نه ته سهار نه ته ماښام پورې ځان لرې ساتلی شي، ته تر قیامت او تر مرګه پورې هم ځان لرې ساتلی شي. تېنه نور نو خویند دا ډېر مهم مسله ده، تاسو دې شیانو نه ځان لرې وساتئ او دا حدیث تاسو مې تشریح کړو ځکه رمضان مبارکه میاشت ده. دا مسله باید موږ جدي ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې په ورځ په جهنم کې به زما د امت نه هغه خلک ډېر پراته وي د هغه ډول نه چې کوم چې واړه ګناهونه ځان ته عادي ګڼلي دي، بېمعنی ګڼلي دي. دا موضوع جدي موضوع ده. راځو په اسلام کې د هوموسیکشوالټي باره خبرې کوو. هوموسیکشوالټي څه معنا لري؟ موږ په اسلام کې فقط 2 جنډر پیژنو، یو نر او بل ښځه، او الله سبحانه وتعالی د یو بل ته مینه او محبت اچولی دی، نر ښځې ته او د ښځې نر ته. لیکن متاسفانه موږ یو جامعه کې ژوند کوو چې نن په 8 د مارچ په اسلام آباد کې حتی مظاهره وشوه. ملکونه لکه هندوستان، همچنان سنګاپور، مخکې لاړ شو ټوله اروپا، امریکا، د دوی د ودونو ته اجازه ورکړې ده. تاسو ودونه کولی شئ، هېڅ کوم مشکل نشته دی. د که ډېر مسلمانان سوال لري چې د اسلام د باره کې څه شوی. ورونو خویندو، الحمدلله اسلام هغه دین دی چې د هر مسلې باره کې جواب شته دی ورته. که تاسو قرآن ولولئ په سورې اعراف سورت نمبر 1 آیات نمبر 8 نه 13 پورې الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام د خلکو قصه کوي او ته وایي چې لوط علیه السلام خلکو لوط علیه السلام وویلې چې تاسو ولې غیر شروعي کار کوئ چې زموږ ستاسو په شعور کې نشته دی. یو بل ته خواهش لري، همجنس بازي کوئ او الله سبحانه وتعالی په قوم باندې عذاب راوستو، د تیږو بارانونه پرې وکړل. نن متاسفانه دغه عمل نه بلکې خلک اجرا کوي، بلکې دولتونو ته اجازت ورکړی دی، قانوني کړی دی. که ته په خلاف خبرې وکړي نو بندي کېږي، وظیفې نه ویستل کېږي، کمپنۍ دې بندېږي. دا باید موږ څنګه وګورو؟ راځئ اول دا ووایو ورونو خویندو چې احساس
هر یو انسان لري او دلته د دوی دلایل دا وي چې زما زړه یې غواړي زه ورسره راضي یم هغه ورسره راضي دی نو په دې کې مشکل څه شی دی د دوه کسانو صرف رضایت د جامع مشکلات نه حلوي یو انسان شخصي خواهشات دی او جامع مشکلات نه حلوي نو همدې دپاره موږ ته اصول پکار دی او جامع کې باید تعقیب شي او هغه اصول بهترین اصول دا دی چې کوم الله او د هغه رسول موږ ته ټاکلي دي د زنا باره کې الله سبحانه په یو آیت برته وړاندې کوم په قرآن کې الله سبحانه فرمایي ولا تقربوا الزنا چې تاسو زنا ته حتی نږدې کیږئ مه ځکه دا غټترین فاحشه ده او زنا همیشه دپاره د ډېرو ګناهونو جړ ده راځئ د باندې خبرې وکړو چې هوموسیکشوالټي څه شی دی ورونو خویندو که هغه ورونه خبر نه دا کلمات زده کوي ځکه تاسو په دعوت کې پکارېږي خلک تاسو نه پوښتنې کوي هوموسیکشوالټي وایي چې د نر او نر منځ کې شهوتي رابطات یا نر یو نر ته یو بل ته خواهش لري شهوتي خواهشات لري یا خپل شهوتي قواې په یو بل باندې رفع کوي دې ته هوموسیکشوالټي وایي زه به ډېر معلومات نه ورکوم ځکه دا به کیدای شي تاسو فامیل سره یو ځای ګورئ دویم لیسبینزم دی لیسبینزم چې همدا شی چې د ښځه او د دوه ښځو ترمنځ وي په اسلام کې دا ناروا ده او دلته څو بحثونه دي یو بحث دا دی چې زما زړه یې غواړي د دې جواب دا دی چې منطقي چې زما زړه ډېر شیان غواړي لیکن زه خو هغه لاسته نشم وړلی که نه کیدای شي یو کس په افریقا کې ناست دی او د هغه زړه غواړي چې همدا اوس د انګلستان یو پاسپورټ ولري او په انګلستان په لندن کې یو تخت ولري هلته یو اپارتمان ولري آیا خلک به چې زړه یې غواړي ورته ورکړي نه د ابن عباس حدیث دی چې په هغه کس لعنت وي څوک چې همدا د دې عمل خواهش کوي یا د عمل کوي او یا چا سره شوی وي او همچنان دا به تاسو واضح کړم چې په دې باندې خلفای راشدین په شمول دی ابوبکر صدیق علي بن طالب عبدالله بن مسعود عبدالله بن زبیر خالد بن ولید دا ټول په دې عقیده دي چې چا هم جنسبازي وکړه دا باید قتل شي لیکن دکې امام ابو حنیفه په دې نظر دی نه چې په حالت دی قاضي فیصله وکړي امام الشافعي په دې نظر دی چې نه باید د زنا نه ورته کمه سزا ورکړل شي لیکن نور ډېر علما ابن کثیر او همچنان ابن قدامه هغوی دا وایي چې دوی ته باید یو شرم ورته وړاندې شي یعنې په خلکو مخ سزا ورته ورکړل شي بلکې دوری او همچنان سنسار د سزاګانو یو سزا ده دا یو جدي ګناه کبیره ده او دا عادي مه نیسئ په دې به هم خبرې وکړو چې دا زموږ داسې چې موږ جوړ شوي یو او که دا زموږ د احساساتو نه راځي په 1999 کال کې په ممبئی کې یو کنفرانس وشو چې همجنسګري یا همجنسبازي دا یو طبیعي حالت دی د انسان چې په بایولوژي کې ورته جینیټکس وایي یعنې زموږ په جین کې دا راغلی دی چې موږ همجنس شخص سره احساسات ولرو غواړو سره نږدې شو واده ورسره وکړو څو ورځې بعد جالبه دا وه چې دوی دا خبره خپل بیرته واغسته او کوم ساینټسټ چې دا خبره کړې وه هغه خپله همجنسباز و نن کافي په دې موضوع باندې ریسرچونه شوي دي که چیرته یو دولت کولی شي سپورټ کړي خلک پې منفق کړي نو څه خیال نه کوي چې دوی کولی نه شي چې یو فیک ریسرچ جوړ کړي بلکې یو ریسرچ ډېر مشهور دی چې دا ریسرچ کې تقریبا 4,40,000 کسانو داخله کړې وه چې ساینټیفیک امریکن .com هم خپور کړی دی په 24 د اګست 2019 کال کې او هغوی دا ویلي دي چې په دې 4,40,000 کسانو کې یو کې هم موږ دا پیدا نه کړل چې دا جینیټکس وي دا څنګه پیدا کیږي دا د اجتماع نه ته د ښځو سره ډېر کینې ګنده غلط فلمونه ګوري غلط حرکات ځي نتیجه څه کیږي چې ته نه غواړې چې همغه خپل چې کوم نر باید ښځې سره خپل خواهشات پوره کړي تا دومره ټرای کړې ده چې ته غواړې یو بل لیول ته لاړ شي مختلف شیان تجربه کړي حتی دا یو عادي خبره ده چې په امریکا کې یو عادي کس کم سے کم سیکشوال پارټنرز د 16 نه تر 1500 پورې کیدی شي یعنې دا عادي خبره ده چې یو کس په یو وخت کې واته ګرل فرینډز ولري مختلف پورنوګرافیک مواد وګوري چې کوم متاسفانه چې مختلف اسلامي ملکونو کې اوس په ټرینډینګ کې روان دي که تاسو وګورئ ټاپ 10 ویب سایټس او چیک کړئ similarweb.com باندې پاکستان، موروکو، بنگلادیش همداسې نور ملکونه
ډېر تعصف نه ډکه خبره ده چې په هغه کې به په اولین 10 مشهور ویبسایټونو کې به پورنوګرافیک مټیریلز ویبسایټ وي. دغه ګنده شیان خلک وګوري، حیوانات سره نږدې شي، هغوی مختلف شیان غواړي باید ټرای کړي او نتیجه څه ده؟ نتیجه بدبختي ده. نو د ساینس د ډول نه ته نشي کولی دا ووایې چې زه همجنس باز یم دې دپاره چې زما وجودي همدا خواهش دی. نه، ساینس چې دا اجتماعي مشین ته اجتماع داسې جوړ کړی یې، نه چې تا ته ساینس دا تاییدوي. زمونږ په پوهنتون کې یو کس چې همیشه به د ښځو سره کېناستېدو او د ښځو سره به یې ناسته ولاړه وه، ما ورته ویل ده سره مه کښېنه ځکه چې موږ نران او ښځې هورمونس لرو او ته کله ښځو سره ډېر کښېنې، هغوی غوندې خاندې، هغوی نه حرکات کوې، ستا زنانۍ هورمونسونه زیاتېږي او ته کیدی شي همغه طرف ته شي او متاسفانه همغه طرفو ته لاړو. بیا انشاءالله د باندې راځه خبرې وکړو چې په حیث د مسلمان زمونږ باید جواب څنګه وي. ګورو ورونو خویندو، لکه څنګه چې شراب څکل، همداسې زنا کول، غلا کول، غیبت کول یو ګناه ده. په همدې ډول باندې همجنسګرایي یا همجنسبازي هم یو ګناه ده. نو په یو مسلمان ته هیڅ حق نه لرې چې ته ټول اسلام لاس کې ونیسې، ټول شریعه لاس کې ونیسې، هم قاضي شي، هم پولیس شي، هم وزیر شي او داسې یو کس سره چې ملاقات وکړي هغه ته پرې وار وکړي یا ورته کوم بله صدمه ورسوې، دا ستا حق نه دی او ته نشي کولی چې دا ټول اسلام په لاس کې ونیسې. د سره د اسلامي دولت او د قضا مسؤلیت دی چې هغه سره باید څه شی وکړي. په حیث د یو فردي مسلمان ته څه شی باید وکړي. مربوط کوي ته په کوم ځای کې یې. مثلا که ته په غرب کې یې یا مثلا په هغه ملک کې چې دا ملک قانون دی چې ته باید دا قبول کړې، نو ته باید واضح ډول سره ووایې چې عقیدوي زه دا مثلا نشم قبلولی. په اسلام کې دا ناروا ده. اوس په خصوصا په امریکا کې او په غربي جامعه کې 4 ګروپه خلک جوړ شوي دي. یو ګروپ دا دی چې چون دوی د مسلمانانو حقوق سپورټ کوي، موږ باید سپورټ کوو. ناروا. چون هغوی مسلمانانو سپورټ کوي، دې د پتاس به هغوی سپورټ کوي، نه. دویم ګروپ دا دی چې هغوی سره هیڅ مشکل نه لري او متاسفانه چې اکثر مسجدونو کې هم دوی دا خلک راځي او پروګرامونه جوړیږي، دا غلط دی. دریم ګروپ هغه دی چې موږ تاسو څه شی نه وایو، تاسو هر څه کوئ هغه ستاسو کار دی. او څلورم ګروپ هغه دی چې هغوی وایي چې موږ تاسو سره سیاسي مشکل نه لرو. سیاسي مشکل دا دی چې اوس امریکا یو قانون جوړ کړی دی، ته نشي کولی چې قانون په خلاف مظاهرې وکړي او ودرېږي ځکه ته نشي قانون شي بدلولی. نو دا ته سیاسي ځان دې غلی کړی لیکن عقیدوي ته ځان نه تسلیموي. نو دغه څلورنی کوم ګروپ چې دی، دا کوم ډله څلورنی چې کوم ده، دا به انشاءالله په امن کې وي. دې خلکو سره دعوت مهم دی، دوی خلکو سره دلیل مهم دی. ته به څه دلیل وړاندې کړې، ورسره کار وکړې چې څنګه کولی شي د خپل مصیبت نه جدا شي. او دې دا مانان ده څوک چې همجنسباز دی دې دپاره دا بیخي مسلمان نه دی. او دا بدبختي موږ فقط په غربي نړۍ کې نه لرو بلکې متاسفانه افغانستان کې هم د دې بدبختي موږ ککړي یو چې په بچهبازي په نوم یادیږي او ډېر شیان د تخت او د توشکو لاندې تیریږي او څوک یې پرواګیر نه دي. لکه څنګه چې موږ په هغوی باندې تعرض کوو یا اعتراض کوو یا خلاف درېږو، موږ به د دوی په خلاف هم چندرېږو. دا عظیمترینه ګناه ده، بدبخترینه ګناه نه بلکې یو شرم دی ټول افغانستان ته چې په داسې یو جامعه کې موږ به داسې اعمال لرو. نو دې دپاره که ته افغانستان کې یې بلکې ته باید نه فقط هغه ته دعوت ورکړې بلکې ته باید هغه باندې علما خبر کړې، دولت پې خبر کړې، خلک پې خبر کړې تر څو پورې دا کس د خپل اعمال نه جدا کړي، لرې کړي او خپل سزا ورته ورکړي. او که چېرته څوک دعوت ته راځي، یو کس دی وایي زه همجنسباز یم او زه غواړم اسلام قبول کړم، آیا ته به څه شی ورته وایې چې آیا اسلام نه قبلوې؟ نه، هغه به اسلام قبول کړي. پرې چې اسلام قبول کړي، پرې چې بنیاد د منځونه زده کړي. بعض وخت کې بهتر هم دا ده چې اولین ته په دې موضوع باندې خبرې ونه کړي، پرې د هغه عقیده قوي کړي، پرې چې د هغه ایمان قوي شي، پرې چې هغه د هغه معلومات قوي شي چې الله څوک دی، رسول الله څوک دی، قرآن څه شی وایي. هغه نه بعد کولی چې په هغه موضوع باندې بحث وکړي ځکه ګناه کبیره پوهېږم همجنسبازي لیکن ټول نه غټه ګناه چې ده هغه شرک دی چې الله سبحانه تعالی فرمایي په قرآن کې په سورې نساء 40 آیت کې چې الله سبحانه هر ګناه وبخي لیکن د شرک ګناه هیڅ کله هم نه بخي. نو دې دپاره تا که هغه شرک نه وباستو، د الله صحیح معلومات دې ورته ورکړل او هغه مسلمان شو، هغه نه بعد هغه خپل اعمال به پرېږدي.
په یو ملک چې په نورت امریکا یو ملک و چې په سکایپ باندې ما سره کس اسلام قبول کو او هغه هم دا مشکل درلودو او الحمدلله چې کله اسلام ته راغی او هر څه معلومات راټول کړل پوه شو نو هغه د اعمال خپل پرېښودل. دلته سوال دی چې دغه همجنس ګرایي دا اول نوا د حیواناتو منځ کې هم چنان شته دی. دا معلومات غلط دي. دا د لوط علیه السلام د قوم نه بعد شروع شوه. که تاسو قرآن ولولئ سورې راف آیت نمبر 8 ته 1 پورې دلته واضح ډول ویل شوي دي چې دا اعمال تاسو نه مخکې نه انس او نه جنس کړی دی. دویم د حیوانات ته راځو. دا عمل متاسفانه فقط په خنزیر کې دی نه په نورو حیواناتو کې. بعضې حیواناتو کې دی شي لیکن طبیعتا د دوی په هغه کې نشته. خنزیر کې دا حالت دی چې کولی شي خپل ښځې ته نور نران راولي هغه سره یو ځای شي دی وګوري او دا ترې خوند واخلي. همدا ساینس هم دا وایي څه چې څه شی خوري هغه په تا باندې تاثیر کوي ستا په حرکات باندې فیصلې باندې. انشاءالله د دې لپاره خنزیر په اسلام کې حرام هم چندان دی. نو امید لرم دې پروګرام چې زده کړي وي دا 2 سواله وو چې اوږد جواب یې غوښتو. انشاءالله موږ به خپل بیرته بیا پروګرام ته سبا شپې ته ځو او په خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.